سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې څلور مهمې جملې جوړې کړو. جملې دي وی فراغن، یعنی د دبليو باندې پوښتنې. اوله پوښتنه له موږ سره دا ده چې کله موږ وایو موږ چیرته پرواز کوو، دغه جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: wohin fliegen wir. دوستانو موږ سره بله جمله ده په الماني ژبه باندې موږ وایو کله چې موږ چاته وایو ته ولې خفه یې، دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: warum bist du traurig. وایي ته ولې خفه یې. او دوستانو موږ سره بله جمله هم په الماني ژبه دا ده چې له کوم ځایه ته خبر یې یا ته څنګه پوهیږې. دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو: woher weißt du das. او اخري جمله موږ سره دا ده